څومره دې ظالم خطرناکه خبره کړې نر شه د دې خبرې څه وکړه دفاع وکړه امام بخاري دا ټکی چې کله دغه واوري که نه دا باز داسې پیسې اور ولګي الله اکبر دا باز خلک د الله نه نه هېرېږي هغه څه وایي هغه مولا وی امام بخاری چې کوم حدیث راوړی دی چې عایشه رضی الله عنها سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاو شو هغه 9 کال و نو دا ټکی په اصل کې 19 دی 19 خو غلطي تې شوې ده نو 10 تېر شوې ده نو 9 یې لیکلی دی حدیث په اسانه یې ووایه لکه د سړی نه زړه ورپېدو نه بدن ورپېدو ظالمه دا د امام بخاري دا قلم ستا د دې قلم په شان دی چې د هغه نه پکې 10 هېرېږي یو سړي ته په لکاو حدیثونه یاد دي سره د سندونو هغه ستا په شان دی چې د هغه نه ګډوډ کېږي بله ده دا دومره امامان پې غلي ناست دي یو ته هم نه دی یاد نو څه وایي وایي د دې داسې مثال دی لکه ته وایي یو کتاب ولیکې تا نه پکې غلطي وشوه بل کس راغی تا نه دغه کتاب ولیکي خو ما که غلطۍ سره یې ولیکو او بل داسې عزیزي ته اوس دا ویل که چېرته دا شک دی او کمزوري مسلمان په زړه کې پرېوتو چې او دې ځای کې امام بخاري خطا شوی دی 10 ټکی تې هېر شوی دی د نورو حدیثونو باندې به د یقین پاتې شي څومره خطرناکه خبره یې کړې ده څومره دې ظالم خطرناکه خبره کړې ده ته چې بیا کوم حدیث کولاوی ستا ذهن ته به دا خبره راځي چې کېدای شي امام بخاري قلم دلته خطا شوی ځکه چې معمولي خبره خو یې نه ده کړې او سبحان الله سند موجود دی نو دې سند سره به څه کوو تا خو دا سند شاته ګزار کړه سند د څه دپاره دا سند دې دپاره یي چې دا ګوره دا ټول کسان دا خبره کوي نو دا ټول خطا شوي دي په اسانه دا خبره وکړه وی دا دی 19 تېر شوی دی 9 پاتې شوی لاندې هله خلکو سبحان الله سبحان الله د امام بخاري کتاب یې راوپرځه څه ظالمان دي دا چې لاندې جوړ ناست زه خو دې خلکو دې عقل ته حیران د هغه کتاب امام بخاري رحمه الله هغه کتاب چې زمونږ ماشومانان هم د هغه کتاب قدر پیژني ورب الکعبه زمونږ ماشومانان هم د دې کتاب قدر پیژني زمونږ زنانې هم پیژني او دې سره د دې دومره پټکي او د دې دومره لوی پکول دته دا پته نه لګي چې امام بخاري رحمه الله څوک دی او کتاب یې څه دی امت څنګه دا کتاب قبول کړی دته دا پته نه لګي چې امام بخاري رحمه الله څوک دی او کتاب یې څه دی امت څنګه دا کتاب قبول کړی خیر هم دې خبرې ته کوي داسې دا خبره مې دې پوره کړې چې امام بخاري سره ښکر وهل څه دی آسان کار دی ځان خرابول دي خو د هغه سره ورته څه خبره کړي اوس د الله بنده د امام بخاري د کتاب ته وګوره او ستا دې خبرو ته زړه په جړا شي ورب الکعبه چې حق باطل شي او باطل حق وګرځي او هغه انسان چې هغه په دې مخلوق کې بهترین او پاک انسان دی د ځمکې په دې مخ باندې د هغه په عزت کې خبرې شروع شي چې دا څنګه که دا واده کړي دا خو بیا شهوت والا و او دا څنګه او دا داسې نو غیر مسلمو خو دا کار کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واده د عایشې رضی الله عنها دی خلکو ته څنګه پیش کړی دی چې دا یو مشر سړی دی سپینګیری بوډا واده کړی دی د یوې وړې جنۍ سره د یوې کشرې ماشومې سره صرف د شهوت پوره کولو دپاره والعیاذ بالله بلکې بعضو غیر مسلمو دا ویلي دي وی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صرف د دې دپاره چې د خپل ملګری پرې راضي کړي صرف د ملګری خوشحاله کړي نو دغه مشر سړي لی دا وړه ماشومه ورکړه هلکه مسله به دې کې څه ده وی مسله دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته وګوره 53 کاله او د جنۍ د عمر ته وګوره امام بخاري روایت کې راغلي نه
د امام بخاري دا ټکی چې کله دغه واوري که نه دا باز داسې پیسې اور ولګي. اوس سړی که د چا سره داسې نالګي کوي او حسد کوي او داسې ډګر وهي راوهي چې سړی د خپل لیول څوک پیدا کړي که نه، نو ته دومره لاړې شاته د دومره غټ سړي سره دې واچوه. غیر مسلم خو دې خبرې ته په دې نظر ګوري والعیاذ بالله چې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو داسې انسان چې شهوت پرست والعیاذ بالله. هر چې منکرین حدیث دي نو هغوی د هغوی ته لار کولاو کړې ده، هغوی هم دغه خبره کوي. نو د دغې خبرې دپاره د صحیح حدیثونو نه انکار وکړو. ولې؟ ویل ته هغوی چې په موږ باندې دا رد کوي، اوس یو غیر مسلم او په تا باندې رد کوي نو ته به د قرآن نه ایتونه وباسي؟ لکه یو غیر مسلم راولګېدو ستا د الله په کتاب کې په یو آیت اعتراض وکړو، کولی شي که نه شي کولی؟ صحیح د اعتراض به یې کمزوری خو کوي که نه کوي؟ ته به د آیت وباسي که څه به کوې؟ جواب به یې کوې. غیر مسلمو د پیغمبر ګستاخي وکړه چې د څنګه د دومره کم عمره ماشومې سره واده کړی دی او جنۍ سره، ته د صحیح بخاري نه روایت وباسي؟ امام بخاري په غلطه کې دا دومره محدثین چې څومره دا حدیثونه راوړي صرف امام بخاري خو نه یې راوړی. زه به تاسو انشاءالله تفصیل بیان کړم، دا نور هم راوړی. په دې ټولو ګز راکاږي چې ټول خطا شوي دي. نه رشه د دې خبرې څه وکړه؟ دفاع وکړه. خو د دې چې په دې خبرو کې پروت دی نو د ده سره علم نشته، نو چې اعتراض پرې راغی نو ګډوډ شو، نو چې ګډوډ شو نو د صحیح حدیثونو نه انکار.